شروع کوم په نامه د خالق کائنات چې مونږ یې په دې زرګونو قامونو کې پښتانه پیدا کړي یو او درود او سلام په هغه پیغمبر باندې کله چې د خړې پړې مکې نه ښېرازه مدینې ته تو نو بیا یې په خپله خړه پړه مکه یعنې په خپل وطن پسې جړل د بایوډ سټوډنټ ارګنایزیشن چې دا کومه هڅه کړې ده دې ته ډېر درناوی لرو او ډېر یې اپریشیټ کوو چې دا د بایوډ سره تعلق لرونکي او د فوش او نور پښتاني په دې یو تالار کې په یو وخت باندې کېنول زه به خبرې به مولانا صاحب مولانا خانزیب صاحب چونکې زمونږ بلواسطه او بلاواسطه په دواړه لحاظونو باندې استاد دی نو زه به داسې ووایم چې د کلچر په حوالې سره به موږ به داسې وکړو چې موږ به هغه شملي چې کوي خلک به یې هغه به وکړي او کوچ به بیا مولانا خانزیب صاحب راټول کړي خو د کلچر په حوالې سره به یو عمومي نظر چې هغه به زه وړاندې کړم بیا دلته چونکې سټوډنټس ناست دي او دلته پکې زما غلې د یونیورسټۍ استادان صاحبان هم ناست دي نو موږ دې ته هم ویلو چې یاره د کلچر څه تعریف دی دا د انتروپالوجي یو خپل سبجیکټ دی او موږ یې په ګوګل باندې هم کتلی شو د انتروپالوجي د پروفیسر نه تپوس کولی شو په دنیا کې ډېر زیات کار شوی دی هغه تعریف یې څه دی او قسمونه یې څه دي او څه دی او دا د دغه ټولو خبرو نه راجېرېږو زه خپلې خبرې لږې راځم هغه دې له راځم چې دا کلچر ټکی چې کوم دی دا د لاتیني ژبې د کلار نه وتی دی کلار CLORE او کلار چې دی دا خاورې ته وایي اوس موږ د دغه تعریف په رڼا کې د کلچر یعنې د خاورې په رڼا کې موږ باجوړ ته ګورو چې موږ د باجوړ د کلچر سره موږ د باجوړ د خاورې سره څومره انصاف کړی دی موږ څه کولی شو او موږ څه نه شو کولی زموږ دا به د باجوړ د خاورې دا خبره چې وي دا به موږ جنرالایز کوو دا بیا په وزیرستان کې په مردان کې به صوابۍ کې به وي په کلچر کې چې د ټولو نه اولډسټ کلچر دی د ټولو نه لرغونی کلچر چې دی هغه ایګریکلچر دی د کوم تاریخ چې موږ ادم علیه السلام پورې رسولی شو اوس که موږ باجوړ له راشو نو د باجوړ په ایګریکلچر سره موږ کوم ظلم شروع کړی دی لکه موږ به وګورو د نوي کلي ډاک پالې باندې موږ د سیمټو دغه ودرول کورونه ودرول تاسو پکې بل داسې وګورئ لکه ښار ته تاسو وګورئ بیا د جارکس ته وګورئ تاسو د باجوړ چې دا کومه مین ایریا دی بیا په سلارزو کې که تاسو د راګړ عکس وګورئ دا یو ډاک چې دی دا په ډېره لږه موده کې چې دی په هغې باندې موږ د سیمټو بلډینګونه ودرول اوس تاسو دا انصاف وکئ چې دا کلچر چې دی دا خو د خاورې نه دی او په ټوله خاوره باندې تا سیمټو بلډینګ ودراوه او بیا ته هر وخت د پرمټ په وړو پسې دا نارې وې چې زما لوی ګناهګار دی چې پښتون یم نو ستا لوی ګناهګار دی چې ستا په سر کې مازغه نشته دا خاوره الله تعالی په خنبو کې د اسمان نه غنم نه راچوي الله تعالی دغه د جار دغه شړه درکړې وه او دغه یې دله د لاشوړې دا درکړې وه او دغه یې دله د نوي کلي دا درکړې وه او دغه یې دله د جارو د سلارزو دا درکړې وه او هغه تا چې یو سړی بل ته ډېر په فخر باندې دا خبره کوي چې یاره په څلور ډړۍ کې مې کور جوړ کړو لکه هر یو سړی چې دلته زموږ چودري شانته دی چې لکه په سین کې دا خبره ده چې زما کور په څلور ډړۍ کې او په درې ډړۍ کې به ودرئ بل د کلچر اړخ ته که موږ وګورو غرونه دي زموږ دا خبره مولانا خانزیر صاحب هغه ورځ باندې هم ما کړې وه بیا یې تکراروم هغه کسانو نومونه نه علمه خو زموږ د کاټلن د یو غر یو د کرمې ګوتې د قچې عمره کاڼې د قچې ګوتې عمره کاڼې زموږ د باجوړ یو سوداګر په 8 کروړه روپۍ باندې خرڅ کړی دی په مصطفی باندې هغه د اندرشیر کې یو سوداګر دی افغان هغه په انټرنیشنل مارکیټ کې په 10 کروړه باندې خرڅ کړی دی د کونړ نه یو کاڼی راوړی شوی دی او د باجوړ یو کس پکې شریک دی په اندرشیر کې 12 ګرامه کاڼی دی د قچې ګوتې د سر عمره هغه په 250,000 باندې هغې اخیستی دی اوس دغه غرونه ستا څومره په قبضه کې دي دغه غرونه د یو څو ادارو او د یو څو باجوړ د یو څو ایجنټانو په لاس کې دي نو که موږ دلته د کلچر دا شپه ډېره ومانځو ډېرې سندرې پکې وو خو چې ستا کم کاڼې په 40 کروړه په 50 کروړه روپۍ باندې کومه یو ټرک خرڅېږي او په هغې ته په دې باندې خیرالحکیم صاحب یو ناول لیکلی د سیند په غاړه تږي ته د سیند په غاړه تږی او ته په دې حالاتو کې چې ستا یو کاڼی په 8 کروړه روپۍ باندې خرڅېږي او یو کاڼی دې په 40 کروړه خرڅېږي او ته پکې بیا هم په دوبۍ کې مزدوري کوې ته پکې په ګجرانواله کې مزدوري کوې بیا هم پکې ښه خوشحاله نو هغه پښتو کې څه وایي دا پکې وایي ښه خوشحاله دی بل که موږ لکه یو څیز له راشو موږ لکه دغه له راشو اوبو له راشو دا اوبه وي په دې کې به د امیانو موږ ته په کار کې ټول لیټرینان خلک ورمات تلو
نو دا کلچر خو دغه اوبه وي که نه دغه ستا صنعت هغه دغه بل کا پکې لږ ډېر میان پاتې دي په هغې کې تا بارود را خلاص کړه هغه دې هم د منځه یوړل نو لکه کلچر په کوم ځای کې پاتې شو ظهیرالدین بابر خبره کوي د نن نه 1500 کاله مخکې هغه وایي چې زه افغانستان نه باجوړ ته راتلم د هغه توسکي بابري یو کتاب دی تاسو یې کتلی شي اردو کې ترجمه شوی دی هغه وایي چې دا په غره کې دا ځنګل دونه ډېر و چې ما اول ترکاڼان راولېږل نو هغو د الله ویستل موږ پکې راوتلو هغه ټول ځنګل موږ د منځه ختم کړو او اوس لاجانې ناله و اوبه مې خپلې ختمو نو لکه موږ به کمې خبرې کلچر منځو لږ په دې باندې لږ سوچ پکار دی که نه اوبه مې ختمې کړلې په غر باندې مې اختیار نشته دی بل ګوره زموږ کلچر ته وګوره په دې غرونو کې الله تعالی لارې ورکړي په ډیورنډ لاین چې کوم دی دا توره کرښه چې ورته موږ وایو په دې باندې 336 کراسینګ پوینټس دي دا غوښتلو هغه په موږ باندې یو د تورخم نه علاوه په موږ باندې نور باندې دغه الله تعالی سوداګرۍ لار درکړې د هغې ستانه اخیستې ده نو موږ به لکه کوم کلچر مانځو چې زموږ څه د خپل غره او د خپل لارې اختیار نشته دی بله یو خبره چې لکه زموږ په دې رسم او رواج لره شو موږ لکه د کلچر صرف راغونډ کړی چې دودیز څیزونه یې هم راوړی چې واسکټ به زه موندم او مولانا صاحب ترې الله ډېر ښه و چې یار هغه په دې موقع باندې لکه هغه پټکې په سر کړی دی خو به هر حال زموږ چې واده یي په هغې کې د کار نه راوړل شوي کرسۍ پرتې دي کوم ټینټ چې لګېدلی هغه هم د کار نه راوړی شوی کوم پیپسي چې پروت هغه هم د مالټینیشن کمپنۍ کوم لوټر چې هغه هم د بل ځای د ګوجرانوال نه راوړل شوی نو لکه ستا دا کلچر کې په منځ کې کوم ځای ته لاړې دا کومه وریجه چې په خیدارې د کوم ځای نه راغلې ده کلچر خو زمونږ دا و چې په کور کې به واده لپاره خلکو سخوندر ساتلی و اوس هم روش کور څه ته وایي غوښه اوبو ته ور واچوه لکه مالګه ور واچوه دغه ټول نه بهترین خوراک دی هغه شی موږ د میل نه ویوړ او هغه نور ګوجرانوالۍ نه او د یو ځای او د بل ځای نشینې چې دي هغه موږ باجوړ ته راوړو او کلچر موږ بیا هم ډېر یادوو موږ زه یو بلې خبرې ته ډېر حیران یم او په دې کې زما څوک رانه خبرې شوي دې خبره باندې خو زه دې خپلو مشرانو ته وایم دې ځینې قبایلي مشرانو ته چې دا ټوپک او د تورې په باجوړې په کوم ځای کې جوړېږي تاسو یې افسرانو له ورکوئ اول خو زما په دې خبره باندې ذهن خلاص نه شو چې کوم افسر په دې خبره باندې زما ذهن خلاص نه شو چې کوم افسر د یو دیاړیمار په ټکس باندې هغه ته غټ ګاډی میلاو دی او هغه ته کرسۍ هم غټه میلاو ده هغه ته ایر کنډیشن هم لګېدلی دی هغه په کور کې هغه چمن هم دی او د هغې نه لکه ضرورت د دې خبرې څه پېښ شو چې زه ورځم زه له هغه له ګېډان بوځم زه هغه له چیلي بوځم هغه زه کور ته راغواړم هغه له بیا زه ټوپک یې ورکوم اول خو دې خبرې لکه ضرورت څه دی زه بیا هم ضرورت پېښ شو ته له خامخا ډالۍ وکړم بیا ورته زما خواست دی چې په کمر سر کې کورونه جوړېږي هغه وله ورکړه که په خړي کې په دغې کې په بره په ماموندو کې په سلارزو کې چې ګوزان کېږي نو هغه وله ورکړه هغه پروموټ کړه که څپلۍ په کار او بانات کې جوړېږي هغه وله پروموټ کړه که دغلته کتابونه چاپ کېږي هغه وله ورکړه هغه وله پروموټ کړه په دې ځګۍ کې دغه رانجه جوړېږي هغه پې پروموټ کړه نو دا توره چې ته د ګوجرانوالا نه راوغواړې د فیصل آباد نه ټوپک هم داسې راوغواړې او بېرته هغه سړي له ورکې هغه به ستا نه څه تاثر لري لکه زموږ امن دغلته امن نوم باندې یو درنه وه هغې له دغه راغلی او د امیر مقام راغلی و نو په هغې کې موږ زموږ مشرانو ټوپک ورکړو د امن درنې له راغلی و امیر مقام له بېرته ټوپک خلکو ډالۍ کې ورکړو لکه ما ته یې پر ځان څه څوک کړی بله یوه خبره دا ده چې دا زموږ کلچر چې دی دا زموږ دا کلتور چې کوم دی دا زموږ ګوره په کسبګرو باندې ولاړ دی دا په انګر باندې ولاړ دی دا په زرګر باندې ولاړ دی دا په کولال باندې ولاړ دی تا څه چل کړی دی په پښتنه ټولنه کې د کولالۍ نه تا کنځله جوړه کړې ده یو سړی ځان ته کولال وایي جولا کپړې جوړول هلته ورته ټیکسټایل انجینر وایي په دغه کې په فیصل آباد کې ته ورته جولا وایي په هغه غریبانې په بدانو کې کار پرېښود نو چې هغه کوم خلک کومو خلکو ترکاڼانو چې په کلو کې چې دغه لرګي نه بیا شیان جوړولې بیا انګري کوله هغه تا د خپلې معاشرې نه هغه پیشه وه هغه قبیله نه وه هغه تا دونه بدنامه کړله چې دا انګر دی او دا ګلال هغې ته دونه سپک نظر وکړو چې هغه په ټولنه کې ورک شو نو ته خو په خپله باندې د خپل کلتور جرړې پرې کوې نو چې جرړې زوی پرې کوې نو بیا د دونو تکلیفونو زموږ ته څه ضرورت شو بلې یوې خبرې له زه پام ستاسو راګرځوم زموږ ځینې خلک دا خبره کوي چې زموږ په کلتور کې هغه مزه نشته دی زه ځکه شرټ پینټ اغوندم او زه به ځکه بوټان وکوم په عربو کې یا په نورو قومونو کې په هغه خلکو کې لا خلک چې هغې چې ژوندۍ لوڼې ښخولې که نه نو زمونږ ترکاڼانو به په بشونو باندې ګلکاري کوله زمونږ زنانه چې دي که نه دوی به په ګړو په بوزو باندې نکریزې ښودلې دوی به چې کوم څاروی چې هغې ذبح کوه هغې ته به یې موبایلونه اچول دا ډېرې خبرې به نور خلک هم کوي خو په ټوله دنیا کې زه په چیلنج سره دا وایم چې د پښتنو نه علاوه دې ما ته داسې سړی څوک وکړي چې هغه په خپل
لکه چې پر دوه خو نه ښکارېده خو د ځونډي کول نو دا ایسټټیک سینس کې دی د پښتنو جماعیات چې کوم دي پښتنو جماعیات د ده صحیح سم نو د ده صحیح سم میکاپ نو خو ته څه اندازه ورسره په کار راوستې وه د ده شړشم کې دلته دې نه تیل ایستل خو هغې په کار راوستي دي تیل پې غوړ کړي دي نو د یو تهذیب نه لکه د ثقافت په حوالې سره که موږ د ثقافت په حوالې سره موږ بالکل د دې ښکار کېږو چې زموږ ثقافت په څه لحاظ باندې کمزوری دی خلک لا ډېر په غارونو کې پراته ژوندي لوڼې خولې خلکو به چې لوڼه به خولې موږ به په لوڼو باندې مړي کول دا هغه وختو چا به چې لکه داسې خلکو چې اوړ هاوس ته به خپله مور لېږله نو موږ به مور به زموږ د اهنیا به زموږ د کلي فیصلې کولې په هغه وخت کې نو د خپل کلچر په حوالې سره احساسي کمتري بالکل چې دا نو د دې نه په کار ده چې دې نه موږ څنډه وکړو یو خبره هغه د دې کلچر په حوالې سره هم ده او لږ د دې حوالې سره پیغام هم دی زموږ په دې علاقې کې یو ټرینډ شروع شوی دی یو رجحان شروع دی عثمان خیل قومي موومنټ سلارزی قومي اتحاد تاجک صابي نو دا پښتون پکې کوم ځای نه راغلی بیا ګوره دا زمونږ د یو سوچ سمجې منصوبې تحت موږ د سوچ سمجې منصوبې تحت زه دا کس نوم نه لمه خو د عثمان خیل قومي موومنټ سرپرستي په دې ټیم کې د 20 ګریډ یو افسر کوي خیال لري که نه دا سر پاره کوي په هغه باندې دونه زور د دې لپاره راغلی خو هغه دا قوم چې دی دا یو بل نه جدا کوي موږ له به څه پکاري د دریای امو او د دریای باسین په منځ کې چې دا کم قوم دی دا پښتو ژبه وایي او دا شریک کلتور لري او دا شریک تاریخ لري نو بس دا زمونږ یو قوم دی زمونږ یوه ژبه ده زمونږ یو مړی ژوندی دی موږ په تاجکو په صابو کې په ترکاڼو کې په سلارزو کې په مامون او په کارګلو کې که دا کار چا کوم کوشش کوئ چې دا خلک تاسو ډسکرج کوي د دې حوصله شکني وکړئ دا قوم د یو بل نه جدا کول دي زمونږ ګوره مسلې یو دي که زمونږ ګوره زه دې ملګرو ته اکثر وایم موږ د دې حالاتو نه زده کړه ونه کړله که موږ چېرته اوس هم دا خبره وکړه چې موږ یو قوم یو والله که موږ ته څوک رانږدې شو کنې دغه د کشمیریانو ثابته کړله چې که ته وړه په 3000 هلې که په 400 روپۍ منالې خو د هغسې یې لیکل وکړه چې په 2000 روپۍ من بېلانه راکړي خو قوم په یو ځل باندې راووتو دلته ګوره قوم څنګه راوځي دا خبره بیا راغونډومه خبرې رانږدې شي قوم څنګه راوځي اول یې وژل یاره ویل دا انجو والا وژني یا لکه چې دا انجو والا مړ کړو خو یا بیا سلارزو ته کډه ځي یا بیا عثمان خیلو ته کډه ځي یا محمود ته ځي بیا ویل نه مړ دا ملکان وژني نور دې ملک دا جنازه کوم ځای ته لاړه خو یا سلارزو ته لاړه یا محمود ته لاړه یا عثمان خیل ته لاړه بیا ویل نه دا مولان وژني نو د دې مولانو دا جنازې کوم ځای ته لاړې اوس پوینټ دا خبره باندې موږ له ذهن ښکاره پینول کار دي چې دا قوم وجل لقومو خاصدار که وجني هم د دې قوم سړی دی که ملک وجني هم د دې قوم سړی دی سیاستمدار هم د دې قوم سړی دی مولا هم د دې قوم سړی دی که چېرته څوک وجني موږ چې دا زموږ د قوم په سړي باندې وار دی که موږ هلته مسله دا ده چې موږ ته ذهن ته راواچي بیا به کې یو بله خبرې یاره دا خو به قانوني ته راته موږ ګوره اسرائیل علیه السلام نم سمې باندې ګورو او ریاست پاکستان نم موږ باندې ګورو دا به د حکومت سره سې کېناستو نو چې زه به د حکومت سره ته کېنم نو زه به څه کوم دا خو ګوره چې چالو که نه د په خپل کور کې پرې خلک راغونډ کړی وو موږ له ګوره څنګه ښکلې بانې ګورو یاره دا ریاست موږ څنګه په طریقه باندې به ګورو که داسې واقع چېرته وشو نو موږ له ګورې بحثیت قوم چې موږ څو پورې نه پاتېدلي د کشمیریان نه موږ له ماده دا پکار ده موږ یو پېره بحثیت پرویز شاهین صاحب خبره کوي چې کروڑ هم کټ کړي 2 کروڑ هم کټ کړي 3 کروڑ هم کټ کړي 4 کروڑ هم کټ کړي 10 لکه پښتانه دې راوځي 10 لکه پښتانه ټوپک هم دې نه رالي توره دې نه رالي ټوپک دې نه رالي صرف د ځان سره لول راوالي او کداري د دې ریاست ظالمان او د دې ریاست اجنډان د اټک نه دې خوا پاتې شو نو چې ما چې دی نو ما وایي په دې چوک کې چې راوایي ما سنګسار کوي خو 10 لکه کسان صرف پر دغه انتخابات راشي مولانا صاحب مخامخ ناست انتخابات راشي وروره موږ په دې کې شو دا سلارزی دی د ده څه خیلي کوم دا عثمان خیل دی د ده څه خیلي کوم دا غریب دی پرېږده چې دا پکې مالدار شي د ده پلار چې دی دا ډېر ښه سړی لمونځونه یې کول او دا کیسې موږ کوو موږ یو پېره چې ته په دې خبره باندې چاله ورنه کړو چې دا سړی د دې قابل دی چې د دې قوم نمایندګي وکړي چې څو ګورې اوس ګوره زمونږ خو دې اسمبلو ته دا خلک لیږو که نه موږ خو داسې نه چې موږ زمونږ څوک نه ځي زمونږ چا ولې ګټه رانه وړه موږ چې د کوم مقصد لپاره وړلو موږ وایي دا غریب دی نو هغه مالداره شي هغه مقصد هم پوره شي موږ وایو یاره دا سلارزی دی چې وټولور کړو دا زما ورور دی هغه مقصد هم پوره شي د عثمان خیل هغه هم پوره شي خو چې د قوم د آبادولو کوم مقصد دی نو هغه مقصد به کله پوره کېږي نو موږ به د قوم په حیثیت کې په سیاستو کې هم سوچ کوو چې دا سړی زما د قوم نمایندګي کولی شي پرېږده که زما تربور دی خو دا زما د قوم نمایندګي کولی شي او
او دا سړی هغه دی د خبرې سړی دی د خبرې ځینې لېږل غواړي. زه د کلچر یو بل هغه اړخ دی په هغې باندې مولانا صاحب ته زه د هغه پام ورته زه راګرځوم. هغه چې دی نو هغه تاریخ دی. زمونږ زه ارنګ ته تللی وم نو هلته موږ پروګرام کوو نو ما به ویل مال بخپور جان څوک دی نو هېچا بخپور جان په ارنګ کې نه پېژانده. بخپور جان په ارنګ کې هغه سړی دی چې کله انګرېزانو حمله وکړه نو دا ټول ارنګ انسان سره غونډ کړو انګرېزانو له مخامخ ورغلې او چې کله ذوالفقار لبټو باجوړ ته راغلې نو خپله ګړۍ موله په دغه کې ورکړه بیناک ورکړه او په دغه کې چې دی نو په سن کې وله بله ځمکه هم ورکړه خو په ارنګ کې بخپور جان څوک نه پېژني. د ماندلو د سړي نه زه تپوس وکړم زه فضل رحمان څوک دی نو فضل رحمان څوک نه پېژني. فضل رحمان هغه سړی چې 1965 په جنګ کې پاکستان دونه خوار و چې هغه وله چانده ورکړه چې وجنګېږي د انډیا سره او د میرپور په کشمیر کې چې په میرپور په قلعه باندې کومه جنډه لګېدلې ده دا به د ماندلو فضل رحمان لګولې ده او هغه پاکستان ماندلو ته او هغه پاکستان چې هغه ماندلو ته اوس هم یو پولو ته نه جوړوي. دا تاسو د دې دغه د کتاب چې کوم دی د ملکن فیلډ فورس تاسو وګورئ چرچل په هغې کې تاسو وګورئ ډمډولې دي خلکو او د دې شی د خلکو پرې سرونو باندې څنګه چې دی نو خپل سرونه څنګه شیندلي دي. اوس مسله دا ده چې شاهي تنګي سړی څوک نه پېژني د ډمډولې سړی څوک نه پېژني او چا به له مخبري کوله چا به له اطلاع ورکوله چې بېګا د باندې مجاهدین راځي هغه ستاسو باندې اوس په شرایط دي. نو لږ په دې باندې خو سوچ پکار دی که نه لږ اوس د شاهي تنګي سړي خبرې ته زه ونه دي ډمډولې خو ته وایي نه کړي چا ول مخبري کړې او پیسې اخیستې هغه اوس تاسو په شر دی. برخل ځوان وایي چې بس خبرې مختصر کړه خبرې خو ډېرې وي خو بس دا تیارې هم ډېرې دي نورې مقررین کوي. د ابرارغر په یو دوه شعرونو باندې د کلچر په حوالې سره اجازه طلبه چې نه رانه ګل اخلي او نه راله رخصت راکوي نه رانه ګل اخلي او نه راله رخصت راکوي په ګل بدن د ګل ګزار وکړم که څه وکړمه نه رانه ګل اخلي او نه راله رخصت راکوي په ګل بدن د ګل ګزار وکړم که څه وکړمه په داسې وخت رالي حجره د مېلمنو ډکه ده په داسې وخت رالي حجره د مېلمنو ډکه ده تنور لمبه کړم که سینګار وکړم که څه